او ډېر عزتمندو دا وخت زه په نوشیره کې یم پیراډایز سټي چې ورته وایي دي تاسو کتلی شئ دا یو شړ ځای و او اوس آباد شو الحمدلله پیراډایز سټي نوشیره کې راځي دا 12,000 کناله ځای دی او دا د ټي ایم این یونیورسټي کلیر دی دلته د ژوند هر سهولیات شته اوبه بجلي بلډ سټیشن پکې هم روان دی سټیډیم پکې هم روان دی اکیډمي پکې هم دی جي دا یو شړ ځای و جي او دا ودان شو جي او دا زموږ خپل ځایونه دي الحمدلله ډېر ښه ځایونه دي او کلیر ځایونه دي چې څونه پښتانه یې خواهشمند نظرات دي جي پلاټونه څه غواړي نو مهرباني وکړئ چې پیراډایز سټي ته راشئ دلته تاسو صرف ویزټ له راشئ دا ځایونه تاسو وګورئ جي دلته د ژوند هر سهولیات شته څنګه چې تاسو وکته جي دا شړې آبادول او دا اوبه راوتل دا ډېر ګران کار وي جي او دلته هر قسم سهولیات شته دلته صرف په ډاون پیمنټ قبضه ده او سبا له بېته د چونه مارته یو ته فوراً کولی شي ډېره ښکلې سنهرې موخه ده د هغه پښتنو دپاره یاره مونږ روغ ځایونه واخلو ځکه چې هر سړی یېرېږي نن سبا خو ستاسو سره بهترین آپشن دی ډېر ښه آپشن دی راسه جي پیراډایز سټي نوشیره تاسو کتلی شئ ډېر په تیزۍ سره کنسټرکشن روان دی تاسو کتلی شئ او چې څونه پښتانه دي که په هر ځای لږې اوسي جي پیراډایز مه هېروئ جي دا شړ ځایونه ماشاءالله الحمدلله آباد شو په تیزۍ سره پکې کنسټرکشن روان دی په سوونو خلک دلته آباد شو او کورونه پکې جوړ کړي ورته راوړی شي جي نو چې څونه پښتانه مونږ ګورو جي سکرین تاسو ته نمبر ښکاري نو پیراډایز سټي تاسو مه هېروئ دلته ضرور راشئ صرف ویزټ له راشئ جي تاسو په خپله بیا درې ځایونه دا ځایونه به تاسو وینئ اوبه بجلي ګریډ سټیشن سټیډیم د ژوند هر سهولیات شته پیراډایز سټي کې ډېره مهرباني